محترم حاضرینو، اللہ تعالی انسانانو ته په دنیا کې وجود ورکړی دی. اللہ تعالی انسانانو ته په دنیا کې زندگی ورکړی ده. خو د انسانانو د زندګۍ مقصد او غرض په دنیا کې دا د اللہ تعالی عبادت او د اللہ تعالی معرفت دی، چې انسانان به په دې خپله زندگی کې د اللہ تعالی عبادت کوي او د عبادت سره به په خپل دل و دماغ باندې د اللہ تعالی معرفت کوي. نو د انسان د زندگی مقصد او غرض په دنیا کې د اللہ تعالی عبادت و معرفت دی. او د دې سره سره د انسان د زندگی د چلون دپاره، د انسان د زندگی د تیرولو دپاره د یو نقشې په شکل، د یو دستور په شکل، د یو ضابطې په شکل باندې الله تعالی د انسانانو ته قرآن کریم راستولی دی، چې د انسانانو زندگی په قرآن کریم باندې د انسانانو عبادات، د انسانانو عقاید، د انسانانو معاملات، د انسانانو معاشرت او اخلاق دا به پر قرآن کریم باندې رواني. نو د انسان د زندگی مقصد او غرض عبادت دی او معرفت دی، او د انسان د زندگی تیرولو نقشه قرآن کریم دی، چې په کوم عصر کې د مسلمان قوم زندگی پر خپل نقشه او دستور باندې برابر روانه وه، نو په هغه عصر کې د مسلمان قوم نوم د یو فاتح قوم په شکل یادېده، او د مسلمان قوم په معاشره کې ډېر وقار او ډېر عزت او د مسلمان قوم پر ټولو قومونو باندې بول بالاو، او د مسلمان قوم خبره دا د ټولو قومونو په مقابل کې ډېره لوړه خبره وه. نو ټولو قومونو به بیا مسلمان قوم ته د یو باوقاره او باعزته قوم په نظر باندې کتل، او د قرآن کریم د دستور او د نقشې په خاطر باندې الله تعالی د مسلمانانو ته داسې حاکمان په نصیب ورکول چې د هغې حاکمانو حکم صرف پر خپل رعیتو انسانانو باندې نه، د هغې حکم الله تعالی پر دې غرو باندې چلاوی، د هغې حکم الله تعالی پر دریابو باندې چلاوی، د هغې حکم پر هواګانو باندې چلیدی، او د هغې حکم د انسانیت سما سوا پر نورو کائناتو چلیدی، چې په کومه لار کې به د مسلمان حاکم تیریدی، نو هغې لار کې مجال د دې خبرې نو چې هغه لاره باندې شیطان تیر سي. د حضرت عمر رضی الله عنه په باره کې راځي چې په کومه لار به حضرت عمر رضی الله عنه تیریدی، د مسلمانانو حاکم، نو بیا په هغه لار کې شیطان ته دا مجال و طاقت نه و چې پر هغه لار باندې تیر سي. بیا چې د انسانانو سما سوا څومره قومونه وو، نو هغوی به د مسلمانانو په خاطر باندې د مسلمانانو د وقار او د عزت په خپله اعتراف و اقرار کاوه. بیا به الله تعالی په نور غیبی نظامو باندې د مسلمانانو ترتیب چلاوه، او د مسلمانانو عزت به الله تعالی بحال ساته. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه صحابو کې د والی و د حاکم په صفت باندې مدائن ته راغلی، او څه زمانه مدائن کې تیری، نو مدائن کې غلاوې دي، او د مدائن امن و امان نه ټکېږي. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه ډېر کوشش وکړ، لیکن مدائن کې په یو شکل باندې امن نه راځي. د مدائن د دروازې څخه د باندې ډېر عظیم ځنګل دی. نو آخر حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه د خپل عسکر ته وایي ته ماله قلم و کاغذ راوړه. چې کله هغوی قلم و کاغذ ورته راوړي، نو حضرت سلمان فارسی د قلم و کاغذ باندې یو خط لیکي، او هغه خط د دې ځنګله د درندگانو پر نامه باندې لیکي، او دا ورته لیکي چې موږ د محمد رسول الله غلامان دې مځکې ته راغلي یو، او د دې مځکې د امن د صحیح کولو په خاطر باندې موږ ډېر کوششونه وکړل، لیکن چونکې د مځکې امن نه صحیح کیږي،
د نن سبا د ځنګله و زمریانو ته د ځنګله درندګانو ته دا امر دی د مسلمانانو د والي د طرفه د مسلمانانو د حاکم د طرفه چې په نیمه شپه کې د ښار د دروازې څخه څوک وځي یا د ښار دروازې ته څوک راننوځي نو هغې به تاسو سره خورئ، هغې به تاسو سره څیرئ، هغې به تاسو هلاکوئ. چې کله حضرت سلمان فارسي رضی الله عنه خط ولیکی نو هغه خپل عسکر او صحابي یې راوغوښتی، هغې ته یې خط ورکړی چې د ښار د دروازې څخه د باندې یو غټ لرګی ودروه او پر دې لرګي باندې دا خط وځړوه او د دې خط رخ او د خط مخ د ځنګله طرف ته وګرځوه. چې کله خط وځړېدی نو ماښام یې خپلو حاکمانو ته فرمان جاري سو چې په ټوله شپه کې به د ښار دروازه یو ګړی هم نه بندېږي، ټوله شپه چې د ښار څومره دروازې دي هغوی به ټولې خلاصې پاتې. چې کله شپه راله نو د هغې خط په خاطر باندې هغه د ځنګله د زمریانو ژوژ دی او د هغې هغه د غصې غږ دی او هغې هغه د خشم کیفیت دی د ځنګله سرالو او د ښار په دروازه کې زمریان پرېواتو او بیا د ښار د سهاره پورې د ښار ټوله حفاظت بیا د ځنګله د زمریانو پر ذمه سو. چې څومره زندگی د حضرت سلمان فارسي بیا په مدائن کې تیره سوه، بیا در اخره پورې په ټوله شپه کې د ښار دروازه چا بنده نه کړه او چې څومره زندگی د سلمان فارسي په مدائن کې تیره سوه بیا در اخره پورې په دې ښار کې غلا نه وسوه، په دې ښار کې ډاکه نه راله او دې ښار دروازې ته د باندې څه د بیر څوک راننوتی. چې په کم عصر کې د مسلمان زندگی پر قرآن کریم دی، چې د کم عصر د مسلمان د زندگی دستور و قانون قرآن کریم دی، بیا خو د قرآن کریم په خاطر الله تعالی د مسلمان عزت کوي، د مسلمان خبره دومره بالا ساتي چې د ځنګله زمریان هم د هغې تابع ګرځي او هغوی د هغې د خبرې خیال ساتي. حضرت عقبه ابن نافع تیونس ته رالی، د تیونس کې اوس هم د کهروان ښار دی، ډېر غټ ځای دی، اوس هم هغه ښار وجود لري. د تیونس څخه مخته 11 کیلومیټره 11 میله ځنګل دی. حضرت عقبه ابن نافع دا کوشش کوي چې د دې ځنګله پر ځای باندې د مسلمانانو د عسکرو دپاره فوجي قلعه او چاونۍ جوړه سي، لیکن چونکې ځنګل دی او د عمرونو څخه آباد ځنګل دی، هغې ټول د مزریانو د درندګانو ډک دی، ځنګله ته څوک ورژندې کیدی نه سي. حضرت عقبه ابن نافع د دې دپاره اوس په ترتیب کې دی چې ځنګل به د زمریانو څخه څنګه خالي کیږي. په دې لښکر کې چند صحابه ورسره دي، دغه صحابه یې در لاس ونیو چې راځئ د دې ځنګله سره څنګ کې یو لوړه غونډۍ مځکه ده، پر دې باندې وخواتئ. حضرت عقبه ابن نافع د خپل مخ د ځنګله او د خپله خوله یې د ځنګله طرف ته راوګرځوله او باره په زوره باندې ندا و ناره کوي، ورته ای د ځنګله زمریانو، ای د ځنګله حیوانانو، موږ د محمد رسول الله غلامان دې مځکې ته راغلي یو او پر دې مځکه باندې زموږ د فوجي چاونۍ او د فوجي قلعې د جوړولو ضرورت دی او زموږ د طرفه ته تاسو ته 3 ورځې فرصت او وخت دی چې تاسو به په 3 ورځې کې ځنګل خالي کوئ او تاسو به په 3 ورځې کې د ځنګله څخه خپله کډه باروئ او د 3 ورځې څخه وروسته که چیرې موږ یو حیوان ولیدی که زموږ په لاس باندې قتل سو بیا به د هغې ذمواري او ملامتیا پر موږ باندې نه وي. نو عیسائی مورخین لیکي، مسلمانان نه، عیسایان دا لیکي چې په 3 ورځې دننه کې هغه د ځنګله زمریان، هغه د ځنګله حیوانان، هغه د ځنګله درندګان، هغې چا خپل بچي په دې خوله کې اخیستی دي او چا خپل بچي پر دې لنډه باندې اړولی دي او چې په کوم شکل باندې خپل بچی وړلی سي هغې خپل کورونه او خپلې ځالې او خپلې غارې پرېږدي، د ځنګله څخه وځي. په 3 ورځې کې مکمل ځنګل خالص. چې ځنګل خالص و د هغې څخه وروسته حضرت عقبه ابن نافع او د هغې ملګري د ځنګله په کاټېدو باندې شروع کېږي او پر هغه ځای باندې بیا فوجي قلعه جوړېږي. تر اوسه پورې د هغه ځنګله پر ځای باندې اوس هم کهروان ښار وجود لري.
چې کله هغه د حیوانانو خبره د حیوانانو متابعت چې حیوانان د صحابو خبره اوري او د صحابو د خبرې دومره لحاظ ساتي، نو بیا خو افریقي قبایل چې څومره زیاتو پر دې مځکه او پر دې اطرافو کې اوسېدل، افریقي قبایل ټول په دې ورځو کې په اسلام کې داخل شو. هغې به په خپل مابین کې سره ویل چې مسلمان خو هغه قوم دی چې د هغې خبره د ځنګله پر حیوانانو چلیږي، چې د هغې د خبرې منلو ته د ځنګله درندګان حاضر دي. نو بیا به موږ څوک چې د مسلمان خبره به نه منو، ځکه هغې ټولو د مسلمان خبرې ته غوږ کښېښوی او د مسلمان خبره ته یې غاړه کښېښوله او افریقي قبایل په دې خاطر ټول په اسلام باندې مشرف شو. او چې په کوم عصر کې مسلمان ته الله تعالی د دستور په شکل، مسلمان ته الله تعالی د قانون په شکل، مسلمان ته الله تعالی د ضابطه حیات په شکل باندې قرآن راستولی دی چې د زندګۍ مقصد او غرض دی زما عبادت دی، د دې دپاره مې پیدا کړی. د زندګۍ مقصد او غرض دی زما معرفت دی، د دې دپاره مې پیدا کړی. لیکن د زندګۍ تیرولو نقشه دی قرآن کریم دی، پر دې نقشه به د ژوند رواني. نو چې کله پر دې آسماني نقشه باندې د مسلمان زندګي روانوي، بیا خو الله تعالی د دې مسلمان سره ډېر راضي، بیا خو الله تعالی د مسلمان باندې رحم کوي، بیا خو الله تعالی د مسلمان په تکلیف اکلویدلو په خاطر باندې الله تعالی د مسلمان معاونت کوي. حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی دربار کې خواست کوي چې زما ربه چې کله ته د معاشرې د انسانانو سره راضي نو ستا د رضا نښانې په دې معاشره کې بیا څه وي؟ نو الله تعالی ورته وایي امطروا علیهم عتبان زرعهم، چې کله د دې د کښت زمانه وي، د دې د فصل زمانه وي او د دې اوبو ته ضرورت نو په دې وخت کې زه بارانونه ورباندې کوم، نو زما د طرفه معاشره کې برکت ډېر زیات دي. او امنعوا عنهم عتبان حصادهم، چې کله د غوبله وخت دی، چې کله د کښت د پخېدو وخت دی، چې کله د لو وخت او په هغه وخت کې باران دی ته نقصان رسوي، نو په دې وخت کې بیا بارانونه ځینې بندوم. نو مقصد دا چې په معاشره کې د بارانو په خاطر باندې برکت راولم او په معاشره کې د بې وخته بارانو د بندېدو په خاطر معاشره د وبالو د هلاکت څخه محفوظه کوم. او وجعلوا الملک الی حلمائهم، چې څومره حلیم انسانان دي، څومره برداشت والا انسانان دي او څومره نیک انسانان دي چې د هغې په زړو کې د خپل رعیت محبت دی، نو الله تعالی ورته وایي حکومت یې هغه خلکو ته ورکوم. او وجعل المال الى اسخیائهم، مال و دولت بیا په معاشره کې زه د سخیانو انسانانو په لاس ورکوم چې هغې هم پر ځان باندې ګاروي او هم د مسلمانانو د نفع دپاره هغه مال ګاروي. نو چې په کم وخت کې د مسلمان زندگی پر آسمانی نقشه برابر سي او آسمانی نقشه د مسلمانو مخ ته د قرآن کریم په شکل باندې پرته ده، بیا خو الله تعالی د مسلمان د عزت خیال ساتي، بیا خو الله تعالی د مسلمانانو د ضروریاتو خیال ساتي، بیا خو الله تعالی پر مسلمانانو باندې مهربان حاکمان مسلط کوي، بیا خو الله تعالی پر مسلمانانو باندې سخیان او رحمدل مالداران مسلط کوي. نو بیا به د مسلمان معاشره په ډیرو برکتو کې، بیا به د مسلمانانو زندگی د بلاو د تکلیفو څخه محفوظوي او بیا به د مسلمانانو ډیر رحمدل حکمرانانی. چې کم عصرونو کې د دې مسلمانانو زندگی پر آسمانی نقشه برابر وه، الله تعالی عجیب حکمرانان دې معاشره ته په نصیب کول. د سلطان محمود غزنوي زمانه راله، سلطان لقب په ټوله اسلامي نړۍ کې اولنی د محمود غزنوي په نصیب سو چې د هغې څه مخکې چاته د سلطان لقب نه ورکول کېدی. او سلطان محمود غزنوي د دنیا دویم لوی فاتح، چې اولنی فاتح پر دې مځکه باندې چنګیز خان تیر سوی دی، دویم نمبر باندې لوی فاتح سلطان محمود غزنوي تیر سوی دی، او دریم نمبر باندې اسکندر یونانی تیر سوی دی، او څلورم نمبر باندې تیمورلنګ دا د دنیا لوی فاتحین چې د مځکې پر ټوله کوره باندې دی حکومت راوستی. نو سلطان محمود غزنوي دا د مسلمانانو حاکم او دی وخت کې د مسلمانانو زندگی قرآن کریم باندې برابر وه. نو الله تعالی د حاکم شکل
او د حاکم شخصیت او د حاکم انسانیت د سلطان محمود غزنوي په شکل پر د انسانانو باندې کښې شوی. یو سړی رالی سلطان محمود غزنوي ته او د هغې په سترګو کې ژړا او اوښکې دي. نو سلطان محمود غزنوي هغه سړي ته وایي چې سړی څه در پیښه ده؟ نو دی ورته وایي زموږ سلطانه ستا یو قریب دی ستا د خالا د زوی په شکل باندې هغې د شپې راسي او ما د کوره باسي او په زور د حکومت باندې او ستا په نامه باندې زما سره زور کوي او زما د ایستلو څه وروسته زما ناموس ته په غلط نظر باندې ګوري. نو زما سره دا ظلم روان دی، د دې خپل ظلم فریاد تا ته رارسوم. سلطان محمود غزنوي ورته وایي سړی چې د کومه ورځې څه ظلم در سره روان دی د هغې ورځې څه ولې ما ته نه راتلی؟ نو هغه ورته وایي چې ستا په دروازه کې مو چوکیداران او پیرداران دي، هغې عام څوک نه درې لکوي، نو په دې خاطر زما رسایي در تا پورې نه سوه کېدلی. سلطان محمود غزنوي دستي خپل پیرداران او چوکیداران راوغوښتل. ورته وایي دننه سبات که دا سړی د ورځې رالی که د شپې رالی، که زما د آرام وخت و که زما د مجلس وخت و که زما مصروفیت و که نو، دا سړی به سیده زما در درباره پورې په ډېره تلوار رارسوی. و هغه سړي ته ویل چې دننه سبات که هغه سړی دوباره ستا کور ته رالی، بس هغه سړی په کور کې پرېږده در ما پورې ځان راورسوه. سلطان محمود غزنوي په انتظار باندې د یوه شپه تېره سوه، دویمه شپه تېره سوه، درېیمه شپه. هغه سړی د شپې ناوخته حالت ته په منډه باندې راغلی او رالی سلطان محمود غزنوي ته خپل فریاد پیښوي چې کم سړی چې زما سره ظلم کوي نو هغه سړی اوس هم زما په کور کې دی او ستا د قرابت نوم اخلي او د هغې په زور باندې زما سره تجاوز کوي. نو سلطان محمود غزنوي په خپل لاس کې توره واخیسته او دې سړي ته وایي چې د مخه درځه، د کور لار راته ښیه. هغه سړی په منډه ځغلي او سلطان محمود غزنوي توره په لاس کې په لار کې ورپسې ځغلي. چې کله هغه سړي خپل کور ته ورساوی نو چې هغه خونه کې هغه سړی دی چې کوم متجاوز او ظالم انسان په کومه خونه کې دی، نو سلطان محمود غزنوي دی پرې وایي لار راکړه. چې کله ورننوتی سلطان محمود غزنوي اول په دې خپله پښه و په لغته باندې څراغ ووایي څراغ یې مړ کړی. دویم ځل یې په هغه سړي پسې توره رالښته کړه، هغې یې پر دې سر باندې ووایي د هغې سر یې په هوا کوي. او دریم ځل د تورې د وهلو څه وروسته سلطان محمود غزنوي په خونه کې ګزار شو. چې کله یې سترګې را روڼې کړې د ګزارېدو څه وروسته هغې کور والا ته چیغه کې ورته وایي ویحکه اسقني غرق سې غړپ اوبه راله راوړه. او چې کله هغه اوبه راورسولې ورته وایي څراغ ولګوه. چې کله څراغ ولګېدی نو هغه مقتول ته ګوري چې د هغې سر په یو خوا پروت دی، بدن یې بله خوا ته پروت دی. چې ورته یې د هغې مخ راته سیده کړه. چې کله یې د هغې مخ ورته سیده کړی باره وایي الحمدلله. هغې کور والا ورته وایي سلطانه 3 کاره اوس چې په کور باندې راننوتې د ټولو څه مخکې دې څراغ مړ کړی او چې سړی دې په توره باندې ووایي د هغې څه وروسته دې پر ما چیغې کړي چې ما ته اوبه ژر راورسوه. او دریم ځل چې کله دې د هغه مقتول مخ ولیدی نو باره دې الحمدلله وویله. په دې اغراضو په دې مزمراتو باندې مې سر نه خلاصېږي چې دې کې ستا څه مقصد. سلطان محمود غزنوي ورته وایي سړی چې د کومې ورځې څه ته راغلی وې نو ما د هغې ورځې څه پر ځان باندې ګوله و نفقه و د اوبو څاڅکی حرام کړی و چې در څو پورې زما د یو رعیت سره ظلم دی او زه هغې انصاف و عدل ته نه ورسوم، زه به در هغه وخته پورې نه د ګولې څکه کوم نه به د اوبو څکه کوم او نه به زما در دې ستونې شی تېرېږي. نو نن 3مه ورځ و زه په تنده و په لوږه باندې تېروم. او دویم چې کله کور ته ورننوتم نو ځکه چې ما هغه سړی ووایي نو د هغې څه وروسته ما در باندې چیغې کړې چې ویحکه اسقني، ما خپل مقصد پوره کړی، ما له ژر یو ګیلاس اوبه راورسوه. او چې کله زه په هغه کور باندې ورننوځم نو ما وی چې هسې نه زما قریبي پر ما باندې وسیله رحمي غالبه راسي، پر ما باندې د قرابت جذبه غالبه رانسي،
د عدل په رسولو کې د انصاف په کولو کې زما څه کمزوري ونسي نو زه د هغه سړي سترګې لیدل نه غواړم په دې وجه باندې مې څراغ بند کړی او د څراغ لګولو څه وروسته چې ما کله د دې سړي چهرې ته وکتل نو دا زما قریب نه دی دا زما دوست نه دی د دې د ډېرې لرې سره لا زما د سره د قرابت وابسته نسته نو په دې خاطر باندې مې الحمدلله ووایه چې زما د قرابت او زما د حکومت په خاطر باندې زما یو قریب د چا سره ظلم نه دی کړی نو چې په کوم عصر کې د مسلمان زندگی پر قرآن کریم برابره ده او چې په کوم عصر کې د مسلمان عبادت قرآن کریم دی د مسلمان عقیده قرآن کریم دی د مسلمان معاملت قرآن کریم دی د مسلمان معاشره قرآن کریم ده او د مسلمان اخلاق پر قرآن کریم برابر دی بیا خو الله تعالی د دې معاشرې وقار داسې ساتي چې الله تعالی پر معاشره باندې په دې شکل حاکمان اږدي چې هغې ته د یو رعیت د طرفه فریاد راځي چې زما سره ظلم دی بیا دی پر ځان باندې نفقه حرام بولي بیا دی پر ځان باندې ګولم حرام بولي بیا دی پر ځان د اوبو څاڅکی حرام بولي چې تر څو پورې د دې خپل رعیت ته د عدل او د انصاف رسونه ما کړی دی ځکه چې حضرت موسی علیه السلام چې کله پوښتنه کوي چې الله چې کله ته په معاشره کې ډېر راضي یې نو ستا د رضا نښانې څه دي نو الله تعالی یوه نښانه دا ورته ذکر کوي وجعل الملک الی حلمائهم چې څومره حلیم خلق دي چې څومره مهربان خلق دي چې څومره همدرد خلق دي چې څومره غمخواران د معاشرې خلق دي بیا زه حکومت هغې خلکو ته په لاس ورکوم چې د هغې بیا عقیده دای د هغې طرز دای د هغې د زندګي کړنه دای چې هغې د دې عوامو هغې د دې رعیت هغې د دې داسې خیال ساتي لکه یو سړی چې د خپلو بچو څنګه خیال ساتي نو مسلمانانو ته چې په کومه زندگی کې الله تعالی قرآن کریم نقشه ورکړه او پر کومه زندگی د دوی پر قرآن کریم روانه سوله نو بیا خو الله تعالی د مسلمانانو د معاشرې په داسې شکل خیال ساتي غالبا په 132 هجري کې د بنو امیو پر بنو عباسیو حکومت باندې بنو امیو باندې غالبا زوال رالی او پر دې باندې د بنو عباسیو حکومت غالب رالی د بنو امیو یو نوجوان د عبدالرحمن ابن معاویه ابن ولید ابن ملک ابن مروان بچی نو هغې د دې خپل حکومت څخه ژوندی وغورځېدی او لاړی سپین له بیا په سپین کې د بنو امیو د حکومت خپل بنیاد واچوی او ډیره زمانه بعد بیرته دغه بنو امیو هغه نوجوان هغې پر بنو عباسیو باندې غالب رالی بیا 300 کاله حکومت د بنو امیو بیا په نصیب سو د بنو امیو په دوره کې یو بادشاه رالی د منذر په نامه باندې چې هغې ته الله تعالی ډېر د عدل الله تعالی ډېره د انصاف زندگی ورکړې وله د هغې یو بچی و د منذر او یو بچی د ځان دپاره ولی عهد ټاکلی و چې زما د زندګۍ څخه وروسته به بس زما پر ځای حاکم دا بچی لیکن زندگی تېرېدله هغه بچی د نوجوانۍ په زمانه کې دی یو ورځ د یو یهودي خاندان د یو بچي سره ولګېدی د جنگ په شکل باندې او چونکې دی د بادشاه زوی دی او د خلیفه زوی دی او په خپله ولی عهد دی نو د دې خپل حکومت په هر قسم جذبه او غرور کې رالی د ده د لاسه څه په یو عمل باندې د هغه یهودي بچی قتل سو چې کله قتل سو مسله دستي د هغه مقتول مسله هغې دستي د بادشاه دربار ته راله د قاضي دربار ته راله چې کله د قاضي دربار ته راله نو د بادشاه چې څومره قریبان دي د منذر هغې ټول راوغورځېدل او د هغه یهودي بچی راوست د هغه یهودي د بچي مور و پلار یې راوستل هغې ته ډېر غټ مال و دولت ورکړی او د هغې سره دستي صلح وسوه او صفایي وسوه او راضینامه وسوه او جوړه وسوه او مسله پر هغې ختمه سوه چې کله یو څه زمانه تېره سوله 2 میاشتې تېرې سوې 3 میاشتې تېرې سوې نو د حکومت چې کم سالانه و د کال رپورټ دی نو هغه رپورټ د منذر بادشاه مخ له رالی
چې په کال کې څومره فیصلې سوي